जी अस्सलाम वालेकुम कातिन کې ارویدین کې د وطن د علاقې مشرونه ز توستا یو ور بیا سالوم یایم خبره ډیره وجدې نه کاوه لاندې خبره کاوه د لاند وخت لاندې خبره وی پارین په اسلام آباد پریس کلب شه عائشہ ګلالی چې خبره وکړلې او جبه جه تنقید هو وکړلې جبه جه شي خبره هوي خو ز ذاتی تور باندې د وی سیاسي پارټي سره تعلق نه لرم نه یو ور سره زیوت نه زیوت خو میډا دغه ریډیو په ټلویزیون باندې روشي د خپل علاقې د خپل ژبې خدمات کی او خپل ژغ توسته د راساوي کوشش کی چې د توسه ژغ هم توسته در وراساوي او توسه د میډا ول مونشي روشي دا پلیټ فارم دی او کا ریډیو دو کا ټلویزیون دی توسه راتلای شي خپل خبره کړای شي زه صرف دا وایم چې عائشہ ګلالی پارین خبره وکړه بیا ډېر افسوس ورته په ودارې دی په جنې خبره چې دا منظور پاشتین او دا داسې دی او دا داسې دی په دغه داستو ټیک شولا ډېرې جنې خبره داسې دي چې ته دره غاټه پی ټی ایم جوړه کړی دوه دره غاټه پارټای دو په دغه د ننه چک ټیټرو دریمي بیا ډېر ټیم په شو واتلی متنن هيو دي چې کله اسلام آباد ته د رتلل او په هغه ټیم کې مونا علي وزیر پیژندلی نمه محسن دا وړ پیژندلی مو منظور پاشتین پیژندلی علامزیب و بلال و دا یدوا وړ کی وی سټوډنټ تی پڑھا لیکا دی د علاقې د وطن د پورې خبره وا سولی و د خپل علاقې په خبره باندې ژغېدل ډېر خوان یې رکاولی نن خوان رکاوي ننی ذات کاو منظور پاشتین چې هر چرنګ د خپل علاقې د علاقې د پورا وخت د پورا ژغېږي په ډېر معصومولی شي په ډېر سادګي شي زه بار ډېر زیات تنقید زه هکاو دا څه نه دو په دغه پی ټی ایم یې کاو په دا چې په دغه چې کیمه فیمیل دی په دغه جنې کسان دا سره روغل چې دغه اچ پاته نه لګیږي میجو اول خبره کې د خپل علاقې د خپل وطن د خپل وزیرستان وی کی ډېر کښلې مطالبه وی وزیر اعظم په ټیم شو ویل چې به دا مطالبه خو ډېر صحیح دي بیا میجه د نقیب الله د کیس نه خبره بوتلا بیا پوس ماینز وی بیا لاپتا افراد شول بیا ډېری کیسې شول خو خبره یو هم بادا نه دو بیا د میډیا سره ادارې مشته د سوالات وکړي موقعي وکړه او خاص کر میډیا چې چورا جرنالیسټي مشته هم موقع وکړه چې توسه چې د دې کیمه خبرې دي دیته موقعور کوي توس هم وژاغېږي نن هزه توستا ویاین چې دا پلیټ فارم دی دا دغه حکومت مشته د سوالاتینه وکړي دي دغه ادارې وکړي دي کا مشتری د خپل ملک کمزوري بیانوي او د افغانستان صفات کی دا ډېره کمزوري خبره ده د خپل حکومت د خپل فوج د خپل داسې ادارې کمزوري بیانول ضرورت نشته دی چې په کوم جوشه خرابتیان دو ادا سړی په د ژغېږي په شی تو سره ثبوت وي په شی ته ژغېدای شي پابند تو ته پابندي نشته دی موته زاول ژغېږم خو چې موته پاته وي چې یاره په دغه جوشه مرسایي مش خپل اندرونی تور باندې لشکې کمزوري خپل دروشه او زویاین ها چې کداغه منظور پاشتین شوی درې چل ورکا صدا نور وړ کی وی دا سټوډنټ د په وانه نظریه راون وی په و سوچ وی بیا د خپل وطن د خپل علاقې د وزیرستان کا نارتای کا ساوتای دغه خبره کاوه زیکا اون تیکاوه په خپل ژبه کې مشتو سی بل ته پیغام راسوي د خپل علاقې مسائل بیانوا په وای انټرویو شمو پښتنه هجنه وکړه چې به د شجونه حقوق دي سکولینا نشته دی د میډا پوس وطن ډېر سره باربود دی میلم باربود دي پابونه مشته د پیسې نه مل نشوي ملاو ډېر خلک وطن باربود شو مارکیټین هم باربود شول ډېر غټه ته ویرو ورسېدله بیا منظور پښتین یو ډېر کښلې خبره وکړه وی چې خالد خان اول عزت دی چې عزت نه وي زین چې هغه وطن دا ډېر کښلې خبره ده عزت هر سړی ته اپوري هندي تا ورشه هغه هم عزت غوړي انګريز تا ورشه هر سړی عزت غوړي بیا میډه خو په 13 پښتوني نرزه دا ویاین چې د عزت خبره دو اول امیجه ادارې ته هویي میډه حکومت ته هویي همیشه هم دغه سول چې میشت و خپل گیمټي بل چوي دا د میج می سفر په دا پوره ملکی نقشه په دا کې راچای کې په دا کوړه پورته وته نقشه مهنت کو مزدورا کو خړ وخت دی بیا عزت خو ور کېستای بیا خو د دې د لوس نه هغه گیمټي بل چ خو ماورستای خو بیا زه یو خبره دلته بل دا مشا کاوم چې کله همیش د ادارې سره کښینی کله داسې میټینګ وی خبره وی بیا پاک شه داسې کیسې مخته روشي چې میج وډاریږي چې آیا دا خل په میژک شه دی چې وی چې دا په میژک شه دی په میژک شه کا ګوډ دی کا بیډ دی کا تور طالب دی کا سیر دی کا شین دی کا چک دی کا ټیټ دی خو دا خو نه انګريز روغلای دی نه د بل جنه چک روغلای دی په میژه تو سکشه داسې وړ کی وی چې نه پیدله غریبات و مجبوری و
په چه طریقه په دغه مخې لوړل وس میشتو ستا دا هرو سیخاول دي میشتو سو په دا باندې خبره کوي اداره داسې ویایي هر اداره دا ویایي چې بید تو کاسته ری والا ویژغه خبره دا وکړو دا پلیټ فارم دی ژغېږئ زمو قادر کوم خپل سوال جواب کوئ دا بعد خبره نه دو یمو غوندې سړی د ډېر یمو پلور خپل هم په فوج شو تر مې و نیکه غون خاندان مو تو سو داسي وي نن همیشه دغه فوج پنشن هو خلیفہ غبن گزاره هکوي مورګ ته دا وي پلور ته دا وي بلا شاباده مش په غیبونه گزاره کوي په دا چې دغه ادارې مشته شناختی کارت روکړلی مشته دغه پہچان روکړلی د میلې د مزکی جوی روکړلی چې دا د تو سواتان دا په تو پسې د بل ملک نه چوک نشي روتلای نر خبره دادو چې میژه خپل ادارې نه کمزوري میژو د خپل حکومت نه کمزوري میشته په چاردو چې میژ د نور ملکي په سبب باندې په پښه وداراوي ټیک شولا په میژه تو څه کمای شته کمزوري شته زبدا پی ټی ایم شکل کلا وینم جن عجیبا وړکی جن عجیبا جنکای روغللې چې نه د سارا دلته وجود شته نه پاته لګیږي نه اندازه لګیږي په یقین سره زه خو ډېر په افسوس مته نه پاته لګیږي چې آیا ویل د دې کیما روغلل چوکتي خو روغلل بیا نن د افغانستان خبره حقیږي نن د افغانستان باندې میژ وخته هي نن میژه د افغانستان له جمعه غوړه تا اوچاولې د افغانستان ولا کلچرم هرو خاصتلی اول خو خپل وطن دی اول خو خپل علاقه دو بیا چې کله ته خپل علاقه بودا کې دهشتګردي ختم شي معاملات ختم شي زه ویم چې پانا باد ته په افغانستان ژغېږه پانا باد ته په ترکمنستان ژغېږه هیڅ خبره نه دو د میش پلارې نیکې ترې په یقین سره کا کشمیر و کا بنگال و کا کیم وخت و ډیره غټه قرباني وردو نن هدي میډه تقریبا داسې وچاوه چې دغه 25-30% د میژه د پښتانه په دغه ادارې کې شمولیت دی نن ها قرباني ورکوي یمیش چوکیدور هدي میژ دی ډرایور هدي میژ دی ملازم هدي میژ دی پر اداره کې موجود دی نرزه دا ویم چې میش توسو بند تنقید په مور چور ازیوتان په مور ډیر جو تنقید کیږي توس په یقین سره ومانه مود په صدا زیاړه مردوړه شاباده خو زې په دا وجه خبره پس نه دریمه چې زو دغه صفوی په سم غون عمر ولاږي میشتو سره سی خوای نشي په میشتوس داسې لبا وشوله چې میشتوس په غوژینه باندې کونه شولي شا خبره د میش غوښته وس نه راسیږي میش یو خبره ونیوله چې دا اداره د حکومت د ظالم د میش غون سای داسې نه دو په میشتوس شه حکامای پېښایشتا داسې نه دو چې کنه ادارې غونډې زیتی په دایرک شه کمای پېښایشتا د خو چې پاتې لاګیږي چې چوک سیختای چوک غلطای ثبوت وی پاتې لاګیږي جنې کیسه نرزه دا ویایم چې میژو نور ملکینه تخپل ادارې نه کمزوري وي نور خالته او د خپل منظور د شول دا وړکی شول چې دا وختادي د میشتوس د وطن خبره مخشه راسوي د میشتوس د علاقې خبره کو دا مش کمزوري نه جوړوي عائشہ ګلالۍ د خپل پارټي جوړا کو د سمندري پارټي وغوښتلې متخونه لاګیږي نور هندوله ډېر خالته په پارټي جوړاوي ګرځيږي او ادغه سره د میش اچ اله دوله نشته دی نرزه دا ویایم چې د خپل ژبې د پوره د خپل وطن د پوره خبره کوي ژغېږي او په دغه باندې زدر سره وی لوړی داسې نور چې چوره جرنالیست دي میژه ټول وی لوړ دي هغه کا ټلویزیون دی کا ریډیو د تو خپل خبره کوي تو ست میژه مقادر کوي ژغېږي چې په رشم چرو دریمي ویایي کولا ویایي هیڅ پابندی نشته دی خو خبره دادو چې حکیمه خبره کې چې پغه شو وزن وی په خبره کې چې طول وی کاتک شینه دلاته د وزیرستان منډه کې په افغانستان راغېږي نرده خو به د مود پوره هډره د افسوس خبره ده د بل ماسید وزیر د پوره هډره د افسوس خبره ده اولو میشتوس خپل سره دراوي میشتوس چې په میشتوس چې کله اتفاق وکنه بیا میشتوس ډیر خلق ته تکړای خو چې په میشتو خپل کمزورای وي یو پالیا راون وي بل پالیا راون وي بل ټیټ دی بل چګ دی بل ګوډ دی بل بیډ دی دا جامه چې کله روشي بیا تار چتا ګرام شي بیا پار چاک شته ټیک شولا د میژه نشتی و الوکی و په میژه باندې ډیر بعد وخت تر شوای دی میژه د زیولک د وخت نه ډیر پریشان کون وخت راوي خو هغه غټه خبره دادو چې کمیجه وخت راوي هم میژه ش تعلیم نه و په میژه مجبوری وي میژه واس نه و
مشته چې چیرې هم در لیار من دا اوله د قبیلې د رزي د پوره ووتلی دولې ور ورک شولي نرزه ویای ها چې وې سیندیا سو میجا توسه د خپل علاقې د خپل وطن خبره هکی او د اغي د پوره میجا توسه ژاغیږي هم پار جوی بوندې چې چیرشه ظلم زیاتای کیږي چیرشه د مطالبه دي چوره خوشی کڼ کې مطالبه دي پابند هر سړی وی لوړ دی در سره اول ز در سره وی لوړیا ان نقیبولان هم کې سره وخاسته تر نن تاریخ پر ماینز دي د پوسټی کیم بامینا دي کیما نمونه د شتګردی دو بیا ور سره د بل د چې د خلک ورک شوی دی میسینګ پرسن چې ورته وی دا شول په دغه په ور چکشه ایمیجا چیک پوسټینا دی ډیر زیوت وی ډیر کام شول ادارې هر سره مانی مشتو سو ها دا سکوي چې مشتو سو ها د دې سرمانی په جن خبره بونی چکه مای پېشای په میشه دی چو په دې کې شي وی خدا غونډه داس کوي کنه چې د امن طرف ته روشي صرف د امن طرف ته امن چې کله جوړ کی د میجروتلین کای نسل وو ډیر خوشول وی د میجروتلین کی نسل په لوشه وو ټیپک تا مونچا چوڑ نه وی ایمیش په روتلین کې نسل په لوس شو کلام وی کاپیو وی ایمیش چې کیم روتلین کې نسل د اغا وو د خپل علاقې په خوشالیس خبره کو مشتا وو د بهر ملکینه خلک رو درې می د میج وطن د خوشالای وطن دی دو کسي وته هوټلینا وی ورته خوشالای ماحول وی ش زبردست زندگی وی دا میج جوړاوای شي جنته خو که هر وخت میج ټیپک چوڑا وخستی دی هر وخت ګرام دی خالد ګرام دی پلون کای ګرام دی داسه یو تششولې داس خو ډیره مشکله شي رکړه مش توسو خوشالي لیار اختیاراوي نردای توسه پلیټ فارم دی روچي د مو د پروګرام حصہ جوړېږي د مش سره ملګرتیا کاوي زه توسه ته هر وخت به دوریو توسه چې چوره تنقید کاوي مزید یې ها کاوي د توسه حق تای میجو د توسه تنقید په واړی کې اسماعیل باندې په واړه خاندو باندې د توسه سره میجا چالیږي الله دا وکو چې په وزیرستان په شمالي په جنوبي کې امن جوړ شي ماسید وزیر د میجا توسه ورمړ دا وړ چې چوره په میجا توسه واړی کې قابلیت دي دا غون سره یوشي د خپل علاقې د امن د کامیابی د ترقی خبرې کوي او د ترقی سندره ویایي او د خوشي سندره ویایي خپل ځان خیال ساتي الله حافظ